په فرانس کې د اګست پر 15مه د 2 سترو صنعتي هیوادونو غونډه پیل شوه چې پکې د غیر شفافه مقابلې څخه د کورنۍ انډستري خوندي کولو او آب و هوا بدلون په ګډون په نورو چارو خبرې کیږي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د اګست پر 15مه د امازون د اور مړ کولو لپاره د نړیوالې مبارزې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي امازون د صحت په برخه کې مهم رول لري. په امازون کې په لویه پیمانه د بل شوي اور په اړه موږ ټول اندېښمن یو. راځئ چې په شریکه دعا وکړو چې دا اور زر مړ شي. د اګست په 24مه د برازیل د پوځ مشر ویلي په امازون سیمه کې د اور مړ کولو لپاره 440,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د هند په ممبئی ښار کې د ژمي جامو د اونیزې نندارې د لکمې فیشن په ترڅ کې د ډیزاینر موهن جامې وړاندې کړل شوې. موهن ویلي د هغه جامې د موجوده وخت جنښو لپاره دي. دا فیشن شو د اګست پر 15مه پای ته رسیږي.